ښاغلی مفتي صاحب انجینر خالد ورور د خوست ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي که چیرې په یو کور کې زنانه وي، لمونځ یې نه وي زده، یا یې لمونځ زده وي مګر رکوع نه کوي قصدن، نو موږ ته د کور د یو راعي په حیث څه کول پکار دي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې د هغې زنانې که چیرې په لمانځه کې د قصدن رکوع پرېږدي یا سهوا رکوع پرېږدي، نو په دې سره دغه شین لمونځ نه صحیح کېږي، ځکه رکوع دا په لمانځه کې د لمانځه د ارکانو څخه یو رکن دی. البته که چیرې د یو زنانې لمونځ نه وي زده، نو د کور د سرپرسته که یې خاوند وي او که یې پلار وي او که یې مشر ورور وي یا بل د کور راعي وي، هغه ته پکار ده چې دغه زنانې ته لمونځ ور زده کړي او د لمونځ د زده کولو ترغیب او تشویق ورکړي، او د دې ترڅنګ هغه ترهیب او سزاګانې هم ورته بیان کړي کوم چې په احادیثو کې راغلي دي د لمانځه پر ترک باندې. صحیح البخاري جلد 2 صفحه 314، تبیین الحقائق جلد اول صفحه 202، البحر الرائق جلد اول صفحه 514. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.